اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن موضوع ده هغه د کلچر ډے یا د کلتور ډے. دا ورځ پر 23 دسمبر په ټول پښتون افغان کې لمانځل کېږي. موږ که دا خبره وکړو چې کلچر څه شی دی، د ټولې دنیا د یو ټولنې چې په ټولنه کې د دوی ژوند، د ځواک، عقیده، د دوی نفسیات، نظریات، دا ټول چې پر یوه ځای باندې یو سی دا کلچر دی. یعنی دوی ژوند څنګه تیروي، د دوی ټولنیز معاشي ژوند څنګه دی، پر دې چې دوی کله کلچر په حواله خبره کوو. د په 23 دسمبر په ټول پښتون افغان کې د کلچر ورځ لمانځل کېږي. نو په دغه حواله باندې موږ پر دې خبره کوو چې کلچر څه شی دی او کلچر ولې خلک لمانځي. په ساده ټکو که خبره کوو نو موږ دا وایو کلچر هغه ټولنیز، فکري او عقیدوي مذهبي ارزښتونه چې دي چې قوم یا ټولنه یا ساتي او پالي. لکه اوس موږ دا وایو خپل دودونه، عنعنتونه او عنعنات چې کوم دي او هنرونه چې دي، ژبه چې ده، دین او اخلاقي معیارونه سره یو ځای پالي او کلچر مخته بیایي. د یو ژوند د ژواک د هغه رسمونه چې دي، رواجونه چې دي، هغه باید چې بیا له نورو جلا وي. لکه اوس موږ د کلچر خبره کوو، کلچر د یو قوم چې وي د هغه عقیده، د هغه ژبه، د هغه عنعنات، د هغه هنرونه، د هغه ژبه، دین، اخلاق، هغه چې وي هغه بیا د نورو قومو څخه ډېر زیات جلا او بیل وي. یوازې دودونه نه، یعنی خالي دود او رسم رواج نه، بلکې فکري او معنوي ژوند هم د هغه برخې چې وي هغه ټولې په دې کې رانغاړي. دود څخه بغیر د هغه فکري ژوند او معنوي ژوند چې دی هم په دا کې راښکېږي. په کلچر کې تر ټولو مین کردار، لوی کردار هغه ژبه ادا کوي. ژبه چې ده هغه د احساساتو د علم انتقالولو ذریعه ده. یعنی ژبه چې د هغه ټول شیان یو کوي. ژبه چې ده هغه بنسټ دی، بنیاد دی د کلچر. د ژبې بغیر دا ټول څیزونه چې دا ناممکنه دي. ولې؟ د احساساتو ذریعه چې دا هغه ژبه ده. بل موږ دا وایو چې مذهب چې دی، دین چې دی، دا خپله د کلتور چې دی یا د سب برانچ دی یا د کلتور برخه دی چې په هغه کې د دین، عقیده، اخلاقي معیارونه، ښه و بد او خیر و شر، دا ټول دغسې دي. دا د کلتور چې دی خلک دا ورته وایي چې د ان ریټن کانسټیټیوشن، یعنی نالیکلی دغه وي که نه، آیین وي. نو دغه بیا ډېر ضروري وي. که موږ دا خبره وکړو بیا مخته چې دی په کلچر کې که موږ د ودونو خبره وکړو، د غمونو خبره وکړو، د اخترونو خبره وکړو، د تخلیقي فعالیتونو، یعنی چې خلک انسانان څنګه تخلیق کوي او هغه په ټولنه کې څه مقام لري، هنرونه چې دي، سکیلز چې دی، لکه موسیقي چې ده، نقاشي چې ده، ډرامه چې ده، شاعري چې ده، پروز چې دی، اخلاقي ارزښتونه، لکه موږ مخکې خبره وکړه چې دا د خیر او د شر خبره چې ده په دې کې راځي. لکه اوس موږ په خپل کلتور کې د پښتونولي خبره کوو. په پښتونولي خپله کوډ اف لایف دی، په دې کې بیا ډېر زیات شیان دي. لکه میلمه پالنه چې ده، دا په خپله زموږ د کلتور برخه ده. مرکه چې ده، ننواتې چې ده، تیغه چې ده، د ټول زموږ د ژوند برخې دي که نه. جرګه ده، لباس دی، هنر دی، ادبیات دي. کلچر ثقافت یا کلچر که موږ خبره کوو دا ډېر پیچیده تصور دی. دا ډېر د دې طرز عمل، د خلکو د سوچ کولو کوم طریقه کار چې دی، د دغو د کار کولو طرز عمل چې دی، او دا پر ټولنه څنګه اثر اندازه کېږي. نو رسم رواج موږ خالي پر سپیسیفیک شي نه راګرځوو. لکه موږ بیا ما په اول سر کې کړي وو چې په دې کې عقاید، روایات، فنون او دا ټول زبان، دا ټول د دې مجموعه دی. مثال کې موږ په دغه کله چې د رسم رواج خبره کوو، دا انفرادي هم وي، انسانان انفرادي کار کوي، هغه بیا بل ته اجتماعي شکل واخلي. خو په خاصه توګه موږ دا خبره کوو چې دا یو اجتماعي رنګ لري، یو اجتماعي شکل لري.
اوس لکه روایات چې دي دا له یو نسل څخه بل نسل ته منتقله کېږي، نو کلچر چې وي هغه سټګننټ نه وي، هغه ولاړ نه وي، هغه پر مخ باندې تګ کوي. نو ځکه روایات منتقلیږي او په روایاتو کې بیا ضروري نه دی چې روایات بیا هغسې ولاړ وي، په روایاتو کې بیا ډېر زیات بدلونونه هم راځي. دغسې د فنون لطیفه چې د آرټ چې دی، موسیقي چې ده، ادب چې دی، ډرامه چې ده، جذبات، تجربات، تخلیق، دا چې دی دا د ثقافتي شناخت تر ټولو لوی دغه دی یا شیان دی چې موږ په دغه کولی سو. په کلچر کې تاریخ چې دی، طرز زندگی چې ده، تعلیم چې دی، دا ټول موږ اوس که نوي دغه ته وګورو، دا کارپوریټ ژوند چې دی یا دا په 1850 کې چې کله صنعتي انقلاب راغلی، انډسټریل ریولوشن راغلی، بیا د ډېرو قومونو دغه چې دی ټکنالوژي چې ده هغه د دوی کلچر وګرځېدی. لکه په دا اوس جدید وخت کې بیا یو سوشل میډیا یو پلیټفارم دی، دا په خپله ډېر ضروري دی. ساده خبره خو کوو، د کلچر ډېر قسمونه دي، خو په ساده توګه باندې موږ دا وایو چې کلچر دوه قسم دی. یو دا دی چې کلچر چې دی هغه مادي کلچر دی، فارمل کلچر هم ورته وایي. غیر مادي کلچر چې دی دا دوهمه برخه ده. مادي کلچر چې دی ستا ټول هغه شیان چې په نظر راځي، ستا لباس، ستا لونګۍ، ستا انفراسټرکچر، ستا بازارونه، ستا کورونه، دا ټول ترتیب چې دی دا ستا په دغه کې راځي، په مادي کلچر، فارمل کلچر یا میټریلسټک کلچر کې راځي. ورسره غیر مادي کلچر چې دی ستا عقاید، روایات، رسم رواج، سیاست، تهذیب، دا ټول بیا د نان میټریلسټک یا نان فارمل یا ممکن چې غیر مادي کلچر دی. د قوم کلچر بیا نشنل کلچر هم په ځینې انسټیټیوټس کې استعمالیږي، لکه اوس پاکستاني نشنل کلچر دی، دا اوس زه نه پوهېږم چې دا اوس څنګه کلچر دی. نشنل کلچر چې دی هغه د قوم یو کلچر یي، قوم چې هغه ته د قوم خپل تعریف دی چې هغه خپله ژبه لري، هغه خپل عنعنات لري، هغه خپل تاریخ لري، اتلان لري، جغرافیه لري، خو اوس دوی دغه ته هم کلچر وایي چې نه پوهېږم دا به نو څرنګه کلچر وي. او بل دا دی سوشل کلچر چې دی، په سوسایټي کې خلک کلچر دغه کوي. او پوپ کلچر بیا یو د جدیدي کلچر شکل دی، لکه فیشن چې دی، موسیقي چې ده، فلمونه چې دي، ډرامې چې دي، دا دغه چې دی دا ټول اپسوډ چې را روان دي دا دغه دی که نه. نو پس دغه پر کلچر باندې پر دوو قسمو باندې موږ ډېر زیات زور ورکوو، چې هغه مادي کلچر مطلب ستا خلک د دوی ګاډي څرنګه وي، لباس یې څرنګه وي، اعتیار، ټکنالوژي، د ژوند کوم شی چې میټریلسټک یا په نظر راځي یا یو مادي شکل لري، هغه ته موږ مادي کلچر وایو. غیر مادي کلچر ستا بیلیف، ستا فیت، عقاید، روایات، رسم رواج، کسټم اینډ ټریډیشن، دا ټول شیان چې دي همدا د دې برخه دي. نو دغسې کې بیا په دې کې سب کلچر بیا تر د کلچر دننه سب کلچر په مختلفو ضلعو کې، علاقو کې، په غرو کې چې رولر کلچر ورته وایي، بیا په ښارونو کې اربن کلچر ورته وایي، د دې بیا لږ لږ فرق وي چې هغه د سب کلچر برخه وي. خو بیسیکلي موږ د دوو کلچرو خبره کوو. همدغه د کلچر مختصر تعریف او مختصر